مسکان اعظم شپږ ثانیې خبرونه ګورئ. د طالبانو د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پوستو ځوابیه بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د ملکی خلکو کورونه په نښه کړي دي. همداراز طالبانو په خوست کې د پاکستان پر ضد د ځوابي بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. د ایټالیا سفارت له خپلو وګړو غوښتي چې له افغانستان څخه ووځي. د طالبانو ویان ویلي پاکستان پوهیږي چې موږ لاسونه د دوی تر ګریوانه رسیږي او د طالبانو لوی درستیز بیا ویلي د ګوتې ځواب په سوک ورکوو. اتمر په افغانستان کې د ملکی اهدافو په نښه کول بزدلانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی دی. په خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر او کندهار کې په جوماتونو کې د پاکستان پر ضد د جهاد اعلان شوی. د پاکستان پوځ وایي له طالبانو سره په وروستیو نښودو کې 12 سرتیري وژل شوي دي، خو طالب ویان بیا ویلي چې 55 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. مالیزیا وایي د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی اړین دی. سراج الحق وایي د پاکستان افغانستان ترمنځ کړکېچنې اړیکې د جګړې پر خوا روانې دي. امیر خان متقي وایي تفاهم د مقابل لوري په صادقانه ارادې پورې تړلی دی. بلخوا قطر او پاکستان د روان تاوتریخوالي پر کمولو خبرې اترې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته د ملي پاڅون ګواښ وکړ.